ناولم په دې پویم چې ختم نبوت څه ته وایي ځکه ډېر خلک دي چې هغوی د ختم نبوت نه خبر نه دي چې دا څه شی دی دا څه ته وایي یو ځل مې په دې موبایل باندې کولاو که نو په دې کې یو هلک نه چا تپوس کو ښه متشرع هلک و ښکلې ږیره وه او د هغه نه بل څوک تپوس کوي وی رورې ختم نبوت پیژنې نو هغه داسې غلی شو مولانا غلام رسول صاحب تاسو خو ښه دا جلسې کوئ نو خلک خبروئ ختم نبوت څه شی دی غلی شو وی نه دا ختم نبوت نه پیژنې چې دا خلک جلسې کوي او وی ختم نبوت زنده‌باد دا نه پیژنې هغه هلک ښه صوفي ښکلی مې دی به ډېر ښکلی جواب ورکړي او یو پیژنم یې وی څه ته وایي وی د ماشومانو چې د قرآن شریف ختمونه یې هغې ته وایي دا حل دی یعنې که یو سړي نه یې تپوس وکړو چې ټیپر څه ته وایي د ماشوم له هم ورځي حاجت یې دی یو سړي نه تپوس وکړه ماشوم لرې پیسې ورکړې چې ورشه بچې د دکان نه نسوار راوړه قسم په خدای ټولې پیژنې باټینګن راوړه نو ماشوم به در تپوس کوي چې غونډۍ راوړم که اوږده راوړم مرچکي راوړه نو ماشوم به وایي هغه نري راوړم او که غټ راوړم هر څه چاته پته نه لیکن زما وروڼو زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر چې کوم اهم صفت دی چې هغې ته ختم نبوت وایي دا ډېر خلک نه پیژني دا وپیژنئ ختم نبوت څه شی دی دا زموږ د ښکلي مبارک صفت دی هلکه دا ټول یاد کړئ دا سبق د سره زوتوم څه ته وایي ختم نبوت د حضور پاک صفت دی څه شی دی هلکه ټول وایئ او معنی څه ده معنی دا ده چې د پیغمبرۍ خاتمه خدای زموږ په ښکلي پیغمبر کړې ده د حضور پاک نه پس نه بل نبي راغلی دی نه رسول د پیغمبر او نه شته او نه به راشي اوس پې پوه شوې دې ته ختم نبوت وایي او دا د قرآن د ډېرو آیتونو نه ثابته ده او د حضور پاک د ډېرو احادیثو نه ثابته ده او چې څوک پکې پوټې هم شک کوي د ایمان نه خلاص کافر دی مرونو ذهن کې یو خبره واچه نور کله به زه دې کالجونو یونیورسټو ته تلم که نه بیان به مې کو نو ما ته به خلکو وی مې په څه بیان وکړم نو یاره په اخلاقو که چې د سکول هلکان یا د کالج هلکان اخلاق ټیک شي چا به څه اوس چې زم څه وایم اوس وی صاحب په ختم نبوت بیان وکړه وی دا کشر کل ټول قادیانان شو دا موبایل ګوري او قادیانان لګیا دي په خپلو چینلو خپل پرچار کوي وی دا کشر کل ټول رانه لاړل برباد شو شکر الحمدلله چې زموږ د ختم نبوت دوستان شته شکر دی چې علما شته شکر دی چې د په دې مخ د ځمکه د دین ملایان صاحبان شته چې تاسو یې بیدار کړئ او تاسو یې په دې پوه کړئ چې ګورئ ختم نبوت د ایمان حصه ده او که چا څوک قادیانی شو یا څوک د ختم نبوت منکر شو دا د پیغمبر غټ دشمن او مکمل کافر دی کافر نو دا الحمدلله مولانا روید علی صاحب محترم مولانا محمد یوسف صاحب محترم او دارنګې د دې علاقې نور علماء کرام چې څومره دي او د ختم نبوت ستاسو د علاقې چې کوم یونټ او تنظیم دی دا ډېر لوی خراج تحسین پیش کوم چې هر کال دوی دغسې اجتماع کوي او تاسو هم ډېر خوښ یې حقیقت دا یې دروغ درته نه وایم ځکه تاسو هر کال په ډېر لوی شوق د ختم نبوت جلسې له راځئ او تاسو هغه جلسه کامیابوئ رونو دا د پیغمبر مبارک صفت دی او د ایمان نښه ده چې څومره دوستان کوم ځای هم د ختم نبوت په عنوان جلسه ټول به په هغې کې شرکت کوئ ښه او نیت به هم دی چې د حضور پاک په دې صادر او په دې جامه څوک خټې پورې نه کړي موږ به دې دپاره هرې قربانۍ ته تیار وي انشاءالله العظیم او ټول ملګري به د ختم نبوت په جلسو کې شرکت کوئ که خیر کوئ به انشاءالله او د علماو
چې د قادیانانو کوم مصنوعات ښودلي دي هغې نه به مکمل بایکاټ وي، هغې به نه استعمالوي. صحیح ده خبره؟ د علماو قدر به کوئ، احترام عزت به کوئ، ځکه دا څیزونه دوی درته ښیي. نو وخت بانځه دی او بس په دې خبرو به زه اکتفا وکړم. ډېر زیات خوشحاله شوم، لږ نه ډېر، چې تاسو بیا د مخکې غوندو د خپل ایمان جذبه او د پیغمبر مبارک سره د خپل عقیدت اظهار وکړو. الله هم ډېر خوشحاله کا، الله هم برکات نصیب کا، الله هم د دواړو جهانو خیر نصیب کا. الله یې د دې عقیدې حفاظت وکړي، او چې څوک د دې عقیدې دشمني کوي الله دې په خپل قهر تباه کړي. الله مونږ د ښکلي مبارک پیغمبر سره په قبر کې په آخرت کې یو ځای کې. خدای د هغه ښکلې رولیشي دین زمونږ خوښ کړي، او د هغه په سنتو الله زمونږ عمل نصیب وګرځولی کړي. یا الله زمونږ د رسول الله مبارک د برکتي لاس ته حوض کوثر به نصیب کړي. الله چې څوک بیماران یې روغ صحتونه او شفا ورکړي. الله که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. د چا روزګار نه یا کمزوري فراخه روزګار والا ورکړي. یا الله چې څوک د مجلس کې یا کورونو کې بیماران دي روغ صحتونه او شفا ورکړي. کومو دوستانو د ختم نبوت په دې جلسه کې چې منډې ترړې والې، او کومو علماو الله ټولو له د خیر او برکت او عافیت زندګۍ ورکړي. الله دا چې څومره هلکان دي دا بچي دي خدای د دې په عمرونو کې په ژوند کې برکت واچوي. دا ټول علاقه په دین او په دنیا باندې باده کړي. الله موږ د حاسدینو د حسد نه او د شریانو د شر نه وساتي. او خدایا څوک چې د حضور پاک سره مینه ساتي، محبت ساتي، د پیغمبر په سنت او عملی توفیق نصیب وګرځولی. خدای چې څومره مشران دي روغ صحتونه او د عمرونه وله ورکړي، او زمونږ د ټولو په نوسو کې په بچو کې الله عالمان او حافظان پیدا کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.